السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ شي، فیورې زه وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل ارمني پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښایو چې څنګه کولی شو پریمایس اپلیکیشن کې خپله ژبه چینج کړو. د انګلیسي ژبې څخه پریمایس اپلیکیشن څنګه کولی شي د خپلې خوښې ژبې ته یې واړوو، که هغه دري وي، فارسي وي، اردو وي، عربي وي، هره ژبه چې ستاسو خوښه وي هغه ژبه ته یې څنګه اړولی شو. نو مخکې له هغه چې ویډیو شروع کړو، ستاسو ټولو ملګرو نه هیله که چې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سبسکرایب کړئ. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. په اپلیکیشن نه کلیک کړو. هر کله مو چې په اپلیکیشن کلیک وکړو ملګرو، تاسو دلته وینئ چې کوم کوېشن او کومه پوښتنې چې تاسو ته رالېږل کېږي هغه هم په انګلیسي دي او د کویز اپشن هم په انګلیسي دي. نو موږ غواړو چې دا ټول مکمل سیستم د پریمایس اپلیکیشن پښتو ژبې ته واړوو د انګلیسي څخه. نو را به شئ ملګرو، بیا تاسو به لاندې په دا سیټینګ اپشن ته زه راځم. دلته تاسو د سیټینګ اپشن وینئ، ښکته راشئ د کونج کې زه تاسو ته ښیم، دا وینئ د سیټینګ اپشن، په دا نه به کلیک وکئ. هر کله مو چې په دا کلیک وکړو تاسو ته ملګرو دلته بیا داسې یو انټرفیس یوه صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو د اپ لینګویج انګلیش وینئ، په دا نه به کلیک وکئ. هر کله مو چې دا کلیک کړو تاسو ته ملګرو ټوله ژبې راوړوي، د ټولو هېوادونو ژبې دلته تاسو وینئ. انګلیش دلته انتخاب شوي دو، دلته ټوله ژبې دي. انګلیسي ژبه دو، عربي هم ښکاري، لاندې به تاسو ووینئ اردو، پښتو، عربي، فارسي، چینایي ژبې هم شته. نو زه دلته د خپله خوښه ژبه مې چې دا پښتو ده، تاسو هره ژبه چې غواړئ هغه انتخاب کړئ، که اردو وي، که دري وي، که عربي وي. نو زه دلته پښتو انتخابوم، پښتو نه کلیک کوم. بیا به په د چینج نه کلیک وکئ. نو دلته تاسو وینئ ملګرو هر ټول سیستم چې دی دا د انګلیسي څخه پښتو ته چینج شو. دا معلومات هم ښي لوست ته چینج شول او په انګلیسي کې په چاپ لوست کې وي. نو دغه لیست تاسو هم وینئ، د سیټینګ لیست دا هم پښتو ته ټول اپشن واوښتې، او د کیز اپشن هم تاسو وینئ په د ټسک بار نه چې دا هم پښتو ته واوښتې، د ټول اپشن د پیمنټ اپشن او نوره. نو تاسو دلته د سوال اپشن هم وینئ، کوم کوېشن چې تاسو ته رالېږي هغه هم دوی پښتو ته به واوړي. دا اوس په انګلیسي نه دي ځکه چې دا تېرې ورځې سوالونه دلته پرته دي. نو زه دغه معلومات چې ریفریش کړم، دلته زه د لوکیشن آن کوم، دا معلومات ریفریش کوم، هماغه د 2.5 افغانۍ سوال چې په انګلیسي نه موږ ته رالېږه هغه به اوس دلته په پښتو ښکاره شي. نو زه د معلومات ریفریش کوم چې د معلومات تازه شي. لږ انتظار کوو. نو تاسو چې هره ژبه غواړئ هغه انتخاب کړئ، که دري مو د خوښې ژبه وي، که اردو وي، عربي وي. زما ژبه پښتو ده. نو دلته تاسو وینئ د سوال په پښتو باندې بدل شو. نو که موږ اوس په د سوال نه کلیک کړو، دلته تاسو ګورئ ټول معلومات به دلته په پښتو وي. مخکې به تاسو ته د معلومات کوم چې 2.5 افغانۍ سوال او په انګلیسي وي. نو دا تاسو وینئ ملګرو. نو زه دا زر تاسو ته کلیک کوم ځکه چې زه هره جمله ګورم په غور سره. نو بیا دا ډېر وخت نیسي، ویډیو ډېره پسې غځېږي. نو زه زر دې ته کلیکونه ورکوم چې د سوال زر ځواب شي. نو تاسو وینئ مګر ټول معلومات تاسو ته په پښتو باندې ښیي. مخکې به دا په انګلیسي حال لکه څرنګه چې په 2020 کال کې پریمایس اپلیکیشن کې ډېر تغییرات راغلي. مخته به فقط 15 افغانۍ ترې ویډرا کېدې، اوس د 309 اتیا ریګه 100 افغانۍ ترې ویډرا کېږي د ناکامې نتریزي. نو بیا دوی دغه بدلون هم پکې راوست چې تاسو به چې مخته کومه ژبه انتخاب کړئ په پریمایس اپلیکیشن کې، که دري وه او که پښتو، په هماغه به سوالونه درته رالېږل. اوس تاسو ته فقط په انګلیسي باندې سوال رالېږي چې هغه هم یو سوال وي د 2.5 افغانۍ، خو کله وله د 10 افغانۍ سوال هم پکې راولېږي. نو اوس دا سیستم ټول په انګلیسي دی. نو تاسو بیا په همدغه طریقه کولی شئ چې د خپله خوښې ژبې ته دا ټول سیستم چې دی تاسو ته به ټول سوالونه هم په انګلیسي په خپله ژبه ښکاره کوي چې تاسو هغه ژبه انتخاب کړئ. او ټول د نور سیستم چې دی د پریمایس اپلیکیشن که سیټینګ دی او که پیمنټ اپشن دي او نور اپشن دي دا به ټولې تاسو ته پښتو باندې ښکاره کوي. نو دا سوال مرحله اوس سر ته ورسېده. نو تاسو دلته وینئ مګر د تدیانه زه کلیک کوم، دلته یو پیمنټ و، دا هم اوس چاپ لوست ته راوړل شوي ځکه چې اوس پښتو ته موږ راولي. دلته ما سره 215 افغانۍ موجودې دي، دا هم موږ ته په پښتو باندې وښال. نو دا ستاسو که په د نور اپشن نه کلیک وي، دا هم د مارکیټینګ تاسو وینئ چې دلته به سروې لیکلې وه، دا نه که کلیک دا هم په پښتو ښکاره کوي. د هغه سوالونه چې کوم په تکراري ډول چې موږ حل کړي وي هغه سوالونه پکې پرته وي. دلته تاسو که د خپل هغه نه کلیک وکړئ، هغه هم تاسو ته ولیدل چې خپل لګاوټ او خپل پروفایل هم تاسو ته پښتو باندې ښکاره شو. نو دا هم بیا هماغه لیست دی. نو په څټ تاسو بیا هم انګلیسي ته هم چینج کولی شئ د پښتو څخه، او بله ژبې ته هم چینج کولی شئ که تاسو غواړئ. نو بیا یې چینج کولی شئ.
نو همدا طریقه ملګرو خدای دې وکړي چې په طریقه پوه شوی او ویډیو مو که خوښ شوي حتما لایک هم ورکړئ او زموږ چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ چې د همدغه ویډیو تر څنګ نوره ډېره مهمې او خوندوره ویډیو تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو دا ټول معلومات تاسو ولیدل چې په پښتو ته چینج شول. نو له اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت.